سلګي سلګي ژوند ارمان ارمان ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند سلګي سلګي ژوند ارمان ارمان ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند چې ستا په نوم شو له معنا ډک شو په خوند دې پوه شوم ډېر مبارک شو چې ستا په نوم شو له معنا ډک شو په خوند دې پوه شوم ډېر مبارک شو له هغې ورځې دی راته السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، تاسو به په دغه تشویش کې به وایئ چې موږ د کومې مور دپاره دغه کوټه جوړوو، دغه فرش مو راوړو، توشک مو راوړې، کمپلې مو راوړې او بلاخره مو راوړه. تشویش کې به وایئ که نه؟ څنګه ویډیو تاسې ګورئ چې لکه مې د خلخانې ته لکه زندګي چې جوړ کړي وای، لکه برستانې وای، لکه فیزي وای، هېڅ نه لرم، یو بل ته بلوس نه لای. دغې مور دپاره موږ دغه کار وکړو او اوس مور هم راغواړو، د هغې خوشحالي هم ګورو چې هغه څومره خوشحالېږي. مجرم وم لکه رټلی دا چی دی مورې؟ چی دی دا؟ دا چی دی؟ ته داسې وکړه چی دی دغه؟ دا ګوګو پیدا دا نوره چی دی؟ دا به راوي، نوره چی دی دا؟ دا می دی. ها نوره؟ دا چی دی؟ دا می دی. دوه منه مایه شوې که نه؟ دوه منه یې. لوندې چی شوه؟ لوندې دا چی دا به رادو. ها داسې مخکې ورته نوره چی دی دغه؟ دا لوبیان دی که چی دی؟ ها نوره؟ دا کلین نه ګجارې دي. ها دا لوبیان دي. ها دا منګړیتې دي. ها دا پوز دا سوډادو. ها پیوز نه ولده لکه؟ پیوز مو ول دغه دي. دا سوډادو، دا غوړی بشکادو، دا وریژې دي، دا وړه دي. تو مونږ چی غوښتي وو؟ مونږ د چی غوښتي وو؟ ای تاسو نام دا خونه سامان دغه د خوراکي مواد خو وشوه؟ یې دا خو وشوه. دا تو څو میاشتې وشي؟ 2 میاشتې مو کېږي. 2 میاشتې؟ 2 میاشتې به څه نه کوي درته؟ یې کوټه کې د چی شته که نشته؟ کوټه کې مو چی نشته. تر څه چې ورته چی شته که نشته؟ کوټه کې د رښتیا چی نه و؟ هېڅ چی نه لرو، خدای یې لرو. دا عشق جنون لکه بادشاه ملک ژوندون دا هغه نه دو کلینه کلین نه د پاش دی مورې؟ پاش ته جار الاده بود. دا هغه د برستان هغه توشکه دو. توشکه دو؟ دا هغه دي که نه کمبالې دي. بلخ دی؟ یې بلخ دی. ښه دا چې دي دا کمبالې دي؟ دا کمبالې دي. ښه دا کټونه دي. پره شوه هر څه؟ یې دا پره دي. هیله دې پره شوه، ختمه شوه؟ یې چې کوم څه د مونږ نه غوښتي و پره شوه؟ یا پره شوه. هغه چا چې کومکونه مرستې کړي د هغې ته څه ویله غواړې؟ هغه ته د خدای دې کامیاب کړي، خدای دې اباد کړي، الله دې په مخه واچلوي. زه خو غریبه ښځه یم، زه داسې ته ورځ کې داسې ولوله کړم د بل ته مې لوس نه لګي. قدرمنو لیدونکو، دغه د مور سره مونږ هغه څه چې د دې لومړی ضرورتونه وو هغه مونږ ورته پوره کړل. یوه مهمه ستونزه چې د مور پاتې ده، تاسې په هم زړه کې وایئ چې د مور عملیات ولې تر اوسه پورې نه دي شوي. دا ټسټونه مونږ وکړل که نه؟ څو ځایه ټسټونه مو وکړل؟ 2 ځایه 2 ځایه لړو. ښه لیدونکو، د مور ټسټونه ما سره شته، ټسټونه مو لیکلي دي، انتظار یو چې مونږ کوم ځای کې دې ته عملیات وکړو. دا ټسټونه دي مور، دا ونیسه او دا بل ټسټ دی، دا هم شوي دي. قدرمنو لیدونکو، اخته یو د مور دپاره چې ډېر څه وکړو. مور دردېدلې ده، کړېدلې ده. بازار کې شاید تاسې هم کتلي وي چې ډېرې هغه عجیبې خبرې کوي، انسان ډېر دردوي او د دې هغه خبره موږ اړ کړو چې د مور پوښتنه وکړو او تر کوره یې راشه او چې کور یې موږ ولو، کور یې په دې حال باندې دی.
او د دغه ستونزه چې موږ ګورو دغه د مرۍ عملیات ډاکټر صاحبانو سره د موږ مشورې روانې دي، ټسټونه هم روان دي، هر څه روان دي انشاءالله. که د دوا کار او دوا به ورکوي انشاءالله. کوشش کوو چې د عملیات وکړي. عملیات یو څه پیچلي دي او ډېرو مصارف ته یې ضرورت ده. نو خدای مهربانه انشاءالله بیا به موږ خپله هڅه کوو، کوشش به کوو. مورې خدای مهربانه انشاءالله. الله مابود کا خدای دې ابود کی چې موږ څه چکه ګړه کړی الله کې ګړه سوا کی باندې بړی چلان کالو منګ ولې ډاکي زړه تا ګړه خدای دې څنګه قسم به ته بروس ملای د کار ته مورې کینه ستړي به وي. ظالم دکل عصیان یا الله. مور ته د ضرورت د فاره چې د کور مشکل په حل کې 1000 افغانۍ مونږ ورکوو تر څو د کور مشکل په حل کې چې خلک شي چې د کرې را بلو په پرې دا به پرې شي انشاءالله. مورې پیسې شمرلی شي مورې؟ یې دغه دې په کېږم سلګۍ ژوند ارمان ارمان ژوند الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند داسې ورکړم چې خپل ځان ګورم فکر مې یو نظر مورې دا نه څومره وخت تېرېږي؟ زه مواد هم وشوه، هر څه دې وشوه. وشه دا کرې را بلو چې پلان ډکم بس وشه لږه باران شي اوس یې لږه به کښېنم سیاله به وکړم دا اوبه شپې ورځې ته څه کوم الله بچیامو چې کومه زړه حاجتونه وي الله مې پرې راکړه الله مو باندې بړی چلان کړه. امین مورې. خدای دې بعد ورځ د نورو راولي. امین. زه خو ډېره ملنګه یم ډېره دروزګره وم. ټولې خبرې راغونډوم. د مور دعاګانې تاسې واورېدې ومو لیدلې او د مور څه ضرورتونه وو، هم خوراکي مواد وشول، هم فرش وشو، هم توشکې وشو، هم کاټونه وشول، هم ورسره نخ کومک وکړو. هغې تر څنګ چې موږ ورته بل کار روان کړی عملیات دي انشاءالله. کوشش کوو چې عملیات هم ورته وکړو، زر تر زر یې ورته وکړو. هغه ورونو چې موږ سره یې همکاري کړې ځانګړې مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. بیا هم یادونه کوم چې د مور عملیات پیچلي دي او دا یو څه حوصلې ته ضرورت لري انشاءالله چې موږ وخت په وخت ډاکټرانو سره مشورې کوو تر څو ښه عملیات وشي، تر څو د مور دغه مشکل حل شي، دغه ستونزې حل شي چې ما هم زړه ورته درد کوي، زړه مې ورته خفه ده انشاءالله او دا مشکل به حل شي. بیا هم ورونو تاسو نه ځانګړې مننه او د مور عملیات انشاءالله چې امکان لري او ډاکټران صاحبانو اجازه راکړي کوئ انشاءالله. دا خپرونه په خوشحالۍ سره پای ته رسوم. تر بلې داسې خپرونې ښې چارې ښه وخت. قبول کړي ستړی ستومان ژوند چې ستا په نوم شو له معنا ډک شو په خوند دې پوه شوم ډېر مبارک شو.